استغفر الله. زموږ پر پښتنو به عذابونه ولې نه راځي دوستانو؟ دا کوهاټ دی، په کوهاټ کې یو مسجد دی. د کوهاټ پښتنو دغسې د ډمان او دغسې سروزونه او شیان په مسجد کې لګولي دي. زموږ پښتانه تل د الله در عذاب د دغه شیانو د وجې لاندې وي. زموږ په پښتنو چې دا رڼا نه راځي، هغه زموږ په پښتنو کې دغسې کارونه دي چې د الله کور هم د دې څه پاته نه سو. د الله په کور کې مې وارې ډمې ورخصولې. ویډیو مجبوراً موږ جوړه کړله چې دغه ویډیو در انتظامیې پرې ورسېږي او دا چې هر څومره زورور خلک په کار دی ودې ته انتظامیه سزا ورکړي او ودې ته دیني عالمان مشران ودې ته مخ ور واړوي چې دا هر څومره زورور دی په کار دی ودې ته سزا ورکړي او پر دې ایفایرونه کاږ شي چې بل وخت بیا زموږ په اسلام او زموږ په مذهب کې څوک دغسې کار ونه کړي. ویډیو پیغام مخته شیر کړي چې در کوهاټ تر انتظامیې پرې ورسېږي. دا که هر څومره زورور خلک یې ودې ته سزا میلاو شي. د معلوماتو دپاره زموږ شاکر سنګري پیج در سره فالو کړي. تاسو الله ولې یار دی، الله له ولې نه یریږئ؟